پکتیا کې د لسو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا په دغو پروژو شاوخوا 196 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي چې چارې یې د اسیا د ټولنې پراختیایي موسسې لخوا د اقتصاد او پوهنې ریاستونو سره په همغږۍ پر مخ وړل کیږي. په خبره یې چې د یادو ښوونځیو د جوړېدو چارې به په راتلونکو 6 میاشتو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. ان شاء الله دی ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکیږي، که د تعمیر په لحاظ وي، که د استاد په لحاظ وي، که تشکیل وي، که کتاب و قرطاسیه وي، که هر څه وي، ان شاء الله د معرف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو. د موسساتو په چوکاټ کې تقریبا په اندازه د څه باندې 10 میلیون ډالرو په ارزښت باندې 122 پروژې په پکتیا ولایت کې تطبیق شوي دي او کم یې تر کار لاندې دغه به هم ان شاء الله بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. په همدې تړاو جوړ شوي مراسمو کې د پکتیا مرستیال والي د دغو ښوونځیو ودانیو جوړېدل اړین یادوي او زیاتوي چې د راتلونکي نسل ښې روزنې لپاره باید هغوی ته ګڼې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. د خپل راتلونکي نسل تربیه، د روحانیت او د علم د ترقۍ د کامیابی په ډګر کې هغه په مدرسه او په مکتب کې کیږي. په همدې حال کې د یادو ښوونځیو د جوړېدو چارو ته د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې د مرستندویه موسسو استازي یې د ژر او ښه ډول جوړېدو خبره کوي. ډیر خوشاله یو، لږ نه مخکې دا تاسو اوس ناست وئ په دغه ځای کې مکتب و، خیمې وې، لمر ته به ور کې ناست ماشومان، بیا مې یو ځای ورته ونیو، کلا ده، پردۍ کلا ده، هم ورته نیولې ودانۍ نسته کې لمر ته ناست دي. واک ته د اسلامي امارت په رسېدو سره په پکتیا کې د ښوونځیو مدرسو زده کوونکو ته د ښه چاپیریال رامنځته کولو په موخه ګڼې ودانۍ جوړې شوې دي.